شکی روژه نیول دا څنګه دي او دغه شکی روژه څه ته وایي؟ ګران کتونکو ټول اول خو موږ تاسو له پیژندل پکار دي چې شکی ورځ او شکی روژه څه ته وایي. ګران کتونکو چې کله علما لیکي چې کله 29 شعبان شي، یعنی د شعبان 29 ورځې پوره شي، نو په دغه مازدیګر د مازدیګر نه وروسته به خلک کینی هلال ته سپوږمۍ به وګوري. که چېرته دغه خلکو په نظر باندې سپوږمۍ رانغله، صرف د یو انسان په نظر باندې راغله چې هغه عادل وي، او دغه یو انسان یا دغه دو فاسقانو د یو حاکم چې د هغه وخت کم حاکم وي د هغې په حضور کې شهادت ورکړو د خبرې چې ما هلال وکتلو پکار دی چې سبا روژه شي، نو بیا دغه حاکم د سبا ورځې د روژې اعلان ونه کړو، نو اوس دغه ورځې ته چې دی یوم الشک، یعنی هغه ورځ چې په دې کې شک دی، ځکه چې یو کس هلال کتلی دی یا دو فاسقانو هلال کتلی دی خو لیکن حاکم وخت اعلان نه دی کړی، نو دغه ورځ ته چې دی شکی ورځ ویلی شي. نو په دا ورځ باندې به څوک روژه نسی او څوک به روژه نه نسی. ګران کتونکو د نبی علیه السلام حدیث مبارک دی، نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې تاسو د رمضان نه یو ورځ مخکې یا دو ورځې مخکې روژه مه نیسئ، د دې نه منع فرمایلی دو، ځکه چې دغه ورځ شکی دو او هغه انسان نیولی شي چې کوم یو انسان د دغه شعبان اول نه روژې نسی، د هغې تسلسل جاری وي، نو بیا په دغه یوم الشک باندې په دغه شکی ورځ باندې هغه انسان دپاره روژه نیول دا جایز دي چې کوم یو انسان د دغه شعبان اول نه روژه نسی، او هغه انسان دپاره روژه نیول نه دی جایز چې کوم یو انسان دا نیت وکړي چې که چېرته سبا روژه شوه نو زما به چې دی د رمضان مبارک روژه حساب شي، او که چېرته سبا روژه نشوه نو زما به نفلي روژه حساب شي. نو یعنی دغه انسان دو نیتونه وکړل، نو په دې سره دغه انسان دغه روژه نه کیږي، دغه روژه د دپاره دا نیول دا ناجایز دي. او موږ تاسو له پکار دی چې د خپل وطن، د خپل قوم، د خپل علاقې، د خپل ملک چې کوم حاکم وي چې هغه کله اعلان وکړي زموږ تاسو دپاره د روژې نیولو، چې موږ تاسو هغې سره روژه ونیسو او هغې سره چې موږ تاسو بیا د دغه روژې تسلسل جاري کړو.